یو کال تیر شو مسلمانانو یو کال کې څه وکړل پرېږدې د فلمونو د ډرامو دنیا د الله بنده وجاړه یو کال تیر شو د دې حساب به الله تاسو سره کوي او په دې نوي کلونو کې خلک دغه ګناهونه بیا کوي کال تیر شو کال کې موږ څه وکړل الله هم خفه کو شیطان هم خوشحاله کو یو کال تیر شو یو کال کې چا دا سوچو کو چې ما د یو کال کې څه وکړل وایي نوی کال بدلیږي کال نوی رالی ته ما سره دلته حساب سره کښېنه یو کال کې تا څه وکړل ګناهونه دې وکړل الله دې خفه کو د الله نافرماني دې وکړه او اوس پکې وایي سال بدلیږي د الله بنده وجاړه کال بدلیږي وجاړه دیو پکې دا عجیبه خلک دي ټولو خلکو ته دا وایم څومره چې زما بیان اورې تاسو ته م وایم چې یو کال تیر شو د دې حساب به الله تاسو سره کوي دا زما خبرې نه دي ښه الله به اول ما سره حساب کوي به تاسو سره کوي چې یو کال هم څه کې تیر کړو ته به الله ته دا ووایې چې الله زه منډې به مې وانیسلم اګاه ته به تلمه او ډېر خلک به دا پوسټرې شیر کوي شو را روانه ده شو دې شوه شو هغه شوانده شوه نوی کال کې شو د الله بنده شو غم کې او د آخرت غم نه کې ته ماله دا ضمانت راکړه چې ته شو کې ته شو ګورې ای ځوانه ته ژوندی دې شو نه پاتې کېدی شي دا ګارنټي ته ماله راکړه چې ته وې زه دا شو ګورم تا سره دا ځان ګارنټي شته چې ته به ژوندی پاتې شي شو نه به ژوندی وځي ته به ژوندی دې شو نه لاړ شي ته به ژوندی دې شو ته ورسي ته دا ګارنټي لري ځان سره چې زه دا شو ګورم او ژوندی به پاتې شم په ما زما خو ځان باندې بیخي اعتبار نشته چې زه به دا بیان ختم کړم پوره به هم کمو که نه زما اعتبار نشته ټماټر ضمانت به خو د انسان ضمانت نشته او په دې نوي کلونو کې خلک دغه ګناهونه بیا کوي دا یو کال تیر شو تاسو څه وکړل یو کال کې ما څه وکړل یو کال کې مسلمانانو یو کال کې څه وکړل ټولو ته وایم الله د توبه استغفار چې پرېږدې د فلمونو د ډرامو دنیا قسم په خدای کرته پکار شي دغه ډرامې فلمونه چې په دنیا کې چا هم جوړ کړي او چا هم ګناه کړي دا ټول به بس رواني قبر ته دغه ډرامو فلمونه به د الله عذابونه جوړوي او سوځوي به دې کې که یو سړی وایي زه مونځ اودس کوم نو حاجي صاحب محترمه ته مونځ اودس کې ډېر زبردست سړی په مونځ اودس نه خلاصېږي مونځ هغه مونځ د صحابو به مونځ کولو په مونځ باندې به ګناه نه بچ کېدل ته مونځ کوې هماغه ګناه کې ستا د مونځ نه څه مطلب یو سړی مونځ نه کوي او ګناه کوي زه به صحیح دا ګناه خو دغه به څه کوې نو مونځ هم نه کوي ته فخر هم کوې مونځ هم کوم نو بیا ګناه څه لکې څومره ګناهونه موږ به د یو کال کې وکړل چا ځان سره حساب کړی دی محاسبه کړې ده الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هوا وتمنى على الله حدیث مبارک د نبی علیہ السلام ګناه کوي امید د څه ساتي چې ما به الله جنت ته بوځي الله به در څومره کوړې درکوي جهنم کې د الله بنده دلته ته اور ولګوه دا لاس داسې ونیسه دې اور ته ته نیولی شي وایي نه څه له ګناه کې کوم سړی چې د ګناه نه توبه وباسي او وباسي بعضې پکې خو داسې خلک څه شو د ګناه نه توبه وباسي هغه هم نه پرېږدي وایي کاوه مړه به څه لږ کوې بس الله غفور رحیم ذات دی الله غفور رحیم ذات دی خو دا ګارنټي مو ته انسان سره نشته چې مو به ته دې ګناه کې نښتې ته به ژوندی پاتې شي ما سره دا ګارنټي نشته زه دا ګناه کوم زه به ژوندی پاتې شم بلکل نشته ما خو په ځان باندې اول اعتماد نشته چې زه ګناه کوم زه به ژوندی پاتې شم ته ګناه کې نبی علیہ السلام وایي زما ټول امت به جنت ته ځي هغه به نه ځي څوک چې ګناه کوي به فخر کوي لکه څنګه دا نن سبا موبایلو کې ګناه به وکړي ټیک ټاک ډرامې فلمونه داسې به جوړوي بیا په فیسبوک ورکوي دا غټ ګناهګار دی ګناه دې وکړله پخوا زمانه کې به چا ګناه وکړله په سار به راپاڅېدل په دې ګیټ به ولې لیکلي چې پلانکي دا ګناه کړې ده دا خو د نبی علیہ السلام دعا ده چې زموږ ستا ګیټ باندې نه لیکي چې بېګی دا کار کړی دی توبه ویستل پکار دي کال تیر شو کال کې موږ څه وکړل الله هم خفه کو شیطان هم خوشحاله کو رحمان باچا هم خفه کو خواهشاتو پسې لاړو د دغه کال کې الله ته به مونځ نفلونه تهجد دا به زیاته و دغه شانتې حدیث کې دغه سوره تسبیح مونځ راغلی دا سړی وکړي درود شریف په نبی علیہ السلام وایي دا خو نشته ټیک ټاک کې فیسبوک کې یوټیوب کې بس دا کوئ الله رب العزت به اول ما سره حساب کوي چې دا غلط کار کوم
بیا به تاسو سره کوي. زه ګوره د ګناه نه پاک نه یم، موږ نه هم ګناه کېږي، موږ څه فرشتې نه یو. الله رب العزت دیو کی چې څومره ګناه موږ نه په یو کال کې شوي، بلکې یو کال نه په ټول زندګۍ کې شوي. الله رب العزت دیو کی چې دا ګناه موږ ته معاف کی. الله رب العزت دغه ګناه په بدل دی کی په سیئات په نیکو باندې. ګناه دی الله موږ له په نیکو باندې بدل کی، او الله رب العزت دې د نیکي عمل توفیق راکړي، ټول مسلمانان لې ورکړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين.